سلام د شپږو بجو خبري ټولګه ته ښه راغلاست. نن یکشنبه د 1499 هجري لمریز کال د مرغومي اتم او د 2019 میلادي کال د ډسمبر 9 نیټه ده. د هم پوره خبرونه وایاند سید ادریس سادات. افغان حکومت د بین الافغاني مذاکراتو د پیل لپاره لازم چمتوالی نلري. د وسلوالو طالبانو او امریکا متحده ایالاتونو ترمنځ د احتمالي موقت اوربند او د سولې توافق په درشل کې ځینې سیاستوال پر حکومت نیوکه کوي چې بین الافغاني مذاکراتو ته چمتوالی نه لري او د مذاکراتي پلاوي نوملړی نه دی چمتو کړی. د ملي شورا غړي وایي د وسلوالو طالبانو او امریکا متحده ایالاتونو ترمنځ د سولې مذاکرات پایلې ته نږدې شوي، خو اوربند باید اوږدمهاله وي چې په جریان کې ټولو مسایلو ته د حل لار ولټول شي. خو افغان حکومت وایي د مذاکراتي پلاوي ترکیب یې وروستی کړی او د مذاکراتو د پیل پر مهال به اعلان شي. د افغانستان په ښارونو کې له اوربند سره د طالبانو د رهبرۍ د توافق وروسته پر افغان حکومت نیوکې دي چې د سولې لپاره چمتووالی نه لري. د سیاسي احزابو مشران وایي د طالبانو او متحده ایالاتو ترمنځ د سولې هوکړې تر لاسلیک 10 ورځې وروسته به بین الافغاني مذاکرات پیل شي، خو حکومت د بین الافغاني مذاکراتو لپاره لازم چمتووالی نه لري. دوی وایي د مذاکراتي پلاوي لیست آماده نه دی، خو په کور دننه د سولې ملاتړي حرکتونه به ډیر ژر د سولې په ملاتړ غږ پورته کړي. بین الافغاني خبرې زه فکر نه کوم چې دونه زر وشي په دې چې تر اوسه پورې د افغان حکومت خپل آمادګي دې ته نه ده ښودلی. تر اوسه پورې د هغوی لیست نه ده تیار. تر اوسه پورې هغه حرکتونه چې د سولې دپاره کار کوي د هغوی دغه نه ده معلوم چې دوی کومه طرحه په مخ وړي او څونه دوی سره یو ځای کیږي. خو دننه څو ورځو کې مخکې د دې نه چې دغه اعلان وشي او د افغانانو هغه سرنوشت وټاکل شي، افغانان به دلته انشاءالله یو ښه غږ جګ کړي. د ملي شورا غړي د طالبانو او متحده ایالاتو ترمنځ وروستي مذاکرات مثبت او نتیجه بخونکي بولي. دوی وایي چې اوربند باید موقت نه بلکې د اوږدمهال لپاره وي چې په جریان کې ټولو مسایلو ته معقوله حل لار ولټول شي. بله دا مذاکرات تاسو پوهېږئ د امریکایانو او طالبانو ترمنځ روان دي. تر دغه ساعته پورې افغان حکومت په دې مذاکراتو کې هیڅ برخه نه لري او نه جز د مذاکراتو دی. موږ هیلهمن یو چې دا مذاکرات همه شمول وي او د ټول د افغانستان د حکومت سره یو ډېر موقت هم نه اوسي، بل او دا اوربند موقت نه اوسي، یعنې دا اوږد اوربند وي تر څو د دې اوربند په اسنا کې موږ په دې وتوانېږو چې په حوصله او په استقامت سره د ټولو قضایاو دپاره د حل معقوله لار پیدا کړو. ورځنی اوربند به موږ ورسره ومنو او دوی به کیدای شي انشاءالله نن و سبا کې په دې به موافقې ته سره ورسیږي طالبان او خارجان. نو بعد له هغې به انشاءالله دا هم پکې هغه سوي دي ذکر سوي چې بین الافغاني مذاکراتو ته به هم دوام ورکړي. په ورته مهال ارګ وایي چې د بین الافغاني مذاکراتو لپاره د مذاکراتي هیئت ترکیب بشپړ شوی او د بین الافغاني مذاکراتو تر پیلېدو وړاندې به اعلان کړي. د سولې له روانو مذاکراتو باخبره کسان او د چارو شنونکي د طالبانو او متحده ایالاتو ترمنځ موقت اوربند د طالبانو پر وړاندې ازمایښت بولي چې دا ډله په خپلو جنګیالیو کنټرول لري او که نه. په همدې حال کې مشرانو جرګې د وسلوالو طالبانو او امریکا متحده ایالاتونو ترمنځ پر اوربند له هوکړې هرکلی کړی. د مشرانو جرګې غړي په لوی ښارونو کې د اوربند د ټینګښت په تړاو د وروستیو رپورټونو په غبرګون کې وایي پر اوربند تمایلات د مذاکراتو لپاره یو مثبت اقدام دی او د هوکړې تر لاسلیک وروسته باید مذاکرات بین الافغاني بڼه خپله کړي. د مشرانو جرګې د غړو دغه غبرګون داسې مهال دی چې کابل نیوز د یکشنبې په ورځ د خپلو سرچینو په حواله خبر ورکړی و چې د وسلوالو طالبانو رهبرۍ د افغانستان په ښارونو کې له 10 ورځني اوربند سره توافق کړی دی. د طالبانو او متحده ایالاتو ترمنځ د سولې هوکړې تر لاسلیک مخکې د افغانستان په لوی ښارونو کې پر اوربند د توافق په تړاو د کابل نیوز تر رپورټ وروسته د مشرانو جرګې غړي له دې اقدام څخه هرکلی کوي. د مشرانو جرګې غړو د خپل یکشنبې ورځې عمومي غونډې پر مهال وویل چې موقتي اوربند په تړاو توافق د سولې مذاکراتو پرمختګ لپاره ښه اقدام دی، خو د عمومي اوربند لپاره هم باید هڅې وشي. سناتوران وایي چې د سولې روان مذاکرات باید بین الافغاني بڼه خپله کړي. آتش بس موقتی که انجام می شود و انفاذ می شود، ما با وجود ملاحظاتی که در رابطه داره میره یک گام آغازین برای
صلح در افغانستان میدانیم. مردم افغانستان حق دارند که بالایشان چی میگذره، با سرنوشتشان چی تصمیم گرفته میشود. به اون لحاظ باید امریکایی‌ها به خصوص آقای خلیلزاد مردم افغانستان از جزئیات این پروسه و این توافقنامه در میان بگذارد. د مشرانو جرګې د یکشنبې ورځې عمومي غونډه کې همدارا سناتوران د پاکستان له لوري د وروستیو سرحدي شخړو په غبرګون کې وایي چې افغان سرتیري د ځان په قربانۍ له ډیورنډ او افغان خاورې ساتنه کوي، خو حکومت د ملي مسایلو په اړه چوپ پاتې دی. اکثره وخت داسې کېږي چې که د ډیورن په اوږدو کې داسې مشکلات راغلي دي، زموږ د امنیتي ارګانو د پاکستان امنیتي ارګانو قرباني ورکړې ده، خو وروسته هغه سیمه و علاقه بیرته د پاکستان ته سپارل سوي. دا دعوه خو د پخوانه د څغځای صاحب ډېر پخوانه دعوه لري. موږ په خپله دعوه باندې چې هلته د اشخاصو سره دعوه ده چې اول خو د دعوې حق دوی نه لري، زموږ ملکیت ده، خو هر څوک دعوه لري، دعوه به ورسره جریان لري. سناتوران همدارز له ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون غواړي څو د ولسمشریزو ټاکنو نمایندانو له لوري د شویو شکایتونو څېړنه په دقیق ډول ترسره کړي او د ولسمشرۍ ټاکنو نهایي نتایجو اعلان ته زمینه برابره کړي. حالا از کمیسیون محترم سمی شکایات جدا توقع داریم به شکایات کاندیدای معترض در میعاد 2 هفته‌ای که هم قانون برشان صلاحیت داده و هم خودشان اعلان کرده در این مدت تعیین شده به شکایات ها رسیدگی بکنه. مشران جرګې د خپل یکشنبې ورځې عمومي غونډې پر مهال د کابل امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ وباله او له امنیتي ادارو یې غوښتنه وکړه چې د جنایي پیښو مخنیوي لپاره ژر تر ژره لاس په کار شي. د ټاکنیز شکایتونو کمیسیون وایي ښایي په ټاکله نیټه د دوی چارې بشپړې نه شي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون مسؤلین وایي دوی په ټاکله موده د 14,500 شکایتونو د څېړلو کار پای ته نشي رسولی او ښایي ډېر وخت وغواړي. کمیسیون همداراز وایي ډېر شکایتونه په 1400 برخو دسته‌بندي شوي دي. په ورته مهال د آزادو و عادلانه ټاکنو بنسټ وایي د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون باید تقویم نقض نه کړي او خپلې چارې د مهالویش له مخې ترسره کړي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون له لوري څو ځله د ولسمشرۍ ټاکنو د ابتدایي پایلو اعلان تر ځنډولو وروسته د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون هم وایي چې ښایي د دوی چارې هم په ټاکلي وخت ترسره نه شي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د 14,500 شکایتونو څخه مهم هغه یې په 14 برخو دسته‌بندي کړي دي. د دې ډلبندۍ پر اساس له رای پاڼې سره د اعلان شوي رایې تفاوت، د نوماندانو په ګټه او ضرر د رایو کم او زیات کول، تر وخت وروسته کارول شوو رایو ته اعتبار ورکول، د ځینو محلونو د رای پاڼو ورکېدل، له بایومټریک پرته رایو ته اعتبار ورکول او د ناظرانو له حضور پرته د رایو شمیرنه له مهمو شکایتونو یادیږي. در کل شکایت‌هایی که در اینجا وجود داشت، شکایت‌ها از نوع تخطی، تخلف و بیشترینشان را جرایم انتخاباتی تشکیل میدن. امروز روز اول بررسی ما هست که انشالله تا آخر هفته را بررسی ما انشالله جریان داره، بخاطر که نظر به قانون ما 15 روزی کاری وقت داریم که به این شکایت رسیدگی شود. له دې سره په ورته وخت کې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي چې د شکایتونو د زیاتوالي له امله ډېر احتمال موجود دی څو دوی ونشي کړی په ټاکلي قانوني وخت شکایتونو ته رسیدگی وکړي. آمار شکایت خیلی بالا است. ما فکر نمی کنیم که همکاران ولایتی ما بتونن در مدت 11 روز به شکایت رسیدگی کنن، ولی نهایتا تلاش ما می خواهد بود که در میاد 11 روزه که قرار است بررسی ها تمام شود، بررسی ها خلاص خواهد شد، ولی اطمینان 100% نمیدیم که در مدت 11 روز تمام خواهد شد یا نه. امکان داره مدت زیادی را در بر بگیریم. ما تقاضا داریم تا کمیسیون شکایات انتخاباتی همانند کمیسیون انتخابات مرتکب نقض تقویم انتخاباتی نشدن، میاده که در قانون برایشان تعیین شده مطابق با تقویم انتخاباتی اینا به شکایت ها رسیدگی بکنند. د قانون له مخې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون باید په 15 ورځو کې شکایتونه وڅېړي او پایلې د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره شریکې کړي. د کابل ولایت د ټاکنو کمیسیون ریاست لپاره په ازموینه کې د بریالي کس پر ځای بل چاته چارې سپارل شوي دي. محمد شفیق زمانی وایي څو میاشتې وړاندې د کابل ولایت د ټاکنو کمیسیون ریاست لپاره د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو کمیسیون په ازموینه کې بریالی شوی و، خو کله چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ګمارنې وړاندیز ولسمشرۍ ماڼۍ ته ولېږه، د ولسمشر غني لخوا رد شو، بل کس پر ځای وګمارل شو. د ټاکنو خپلواک کمیسیون او د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو کمیسیون چارواکو په دې تړاو له خبرو کولو ډډه وکړه.
ولسمشر ماڼۍ او ځینو حکومتي ادارو د کابل ولایت د ټاکنو کمیسیون ریاست څوکۍ په تړاو سلیقوي چلند کړی دی. په دغه اسنادو کې چې کابل نیوز ترلاسه کړي ښکاري چې محمد شفیق زماني د 1998 کال د جوزا په 13 نیټه د اداري اصلاحاتو او ملکي خدماتو کمیسیون په ازموینه کې د کابل ولایت د ټاکنو کمیسیون لپاره بریالی شوی دی. کمیسیون هم په پرله پسې توګه د دې مکتوب له لارې له ولسمشرۍ ماڼۍ د نوموړي د ګمارنې منظورۍ غوښتنه کړې خو د ولسمشرۍ ماڼۍ له لوري رد شوې ده. شفیق زماني وایي چې د دې بحث لپاره د تر بریا وروسته ولسمشرۍ ماڼۍ د کابل د ټاکنو کمیسیون ریاست لپاره بل کس له کومې ازموینې پرته معرفي کړی دی. در بحث ریاست انتخابات کابل رقابت کردیم، در نتیجه رقابت برنده شدیم. از ابتدا تا به حال 3 بار پیشنهاد ما به ریاست جمهوری رفته، یکی به تاریخ 4 پیشنهاد ما رفته بود به ریاست جمهوری. به تعقیب از اینا باز پیشنهاد ما به تاریخ 9/5 به ریاست جمهوری به خاطر منظوری رفته. از 9/5 تا به حال که تقریبا 30 و چند روز میگذره و سرنوشتش معلوم نیست. زماني وایي چې له د سره په رقابت کې ټول هغه کسان چې د کمیسیون نوو پوسټونو لپاره یې ازموینې ورکړې وي دا مهال په دندو بوختې خو د 6 میاشتو په تیریدو سره یې لا هم برخلیک نه دی روښانه شوی. دو گپ هست، یکی که پیشنهاد ما را برای رئیس جمهور کسی نمیبره، یکی که اگر پیشنهاد هم میبره احتمال زیاد میره که را در خلای معلوماتی قرار بدن، یا که به نحوی سلنگاری شود در پروسه منظوری. پر دندې د زماني نه ګمارنې د دې لامل شوي چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون کې د کابل ولایت رئیس له تیرو 6 میاشتو راهیسې د سرپرست په توګه دنده ترسره کړي. د ولسي جرګې غړي وایي چې ارګ د دولتي دندو په ګمارنې کې د وړتیا پر ځای سیاسي ملاحظات په نظر کې نیسي. هغه څوک چې د اصلاحاتي ادارې له طریقه په آزاد رقابت کې کامیاب شوی او په بل ځای باندې بل څوک ګمارل کیږي هغه د منلو وړ نه ده. اکثر وزارات ما و شما وزارتخانه ها کار به اهل کار سپرده نمیشه، هر کسی گماشته میشه روی روابط و ضوابط و یا یک واسطه اونجا مقرر میشه. هڅه مو وکړه چې په دې تړاو د اداري اصلاحاتو او ملکي خدماتو او ټاکنو خپلواک کمیسیون نظر هم ترلاسه کړو خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون مطبوعاتي برخې کارکونکي وایي چې یاده قضیه د کمیسیون په رئیس او د دارالانشا ریاست پورې تړاو لري او دوی په دې اړه نه غږیږي. د ولسي جرګې یو شمېر استازي وایي ډېر ژر به د ننګرهار ولایت د اچین ولسوالۍ اوسېدونکي د موربم استعمال د زیانونو په اړه شته واقعیتونه خلکو ته په ډاګه کړي. په ولسي جرګه کې د ننګرهار استازي وایي د حکومت لخوا سیمې ته استول شوي پلاوي له خلکو سره نه دي لیدلي او زیانمنې سیمې ته هم نه دي ورغلي. هغوی وایي د ننګرهار ولایتي اداره د موربم استعمال له امله د رامنځته شویو زیانونو په اړه خلکو ته ناسم معلومات ورکړي دي. د ننګرهار په چین کې د موربم استعمال د زیانونو په اړه سیمې ته د استول شوي حکومتي پلاوي د راپور په تړاو ولسي غبرګونونه مخ په زیاتېدو دي. د ننګرهار ځایي چارواکو ویلي د حکومتي پلاوي موندنې ښیي چې د موربم استعمال له امله خلکو ته زیان نه دی اوښتی خو په ولسي جرګه کې د ننګرهار استازي وایي ولایتي اداره خلکو ته ناسم معلومات ورکوي. په ولسي جرګه کې د دې ولایت استازي وایي ډېر ژر به د چین ولسي خلک په دې اړه شته حقایق له خلکو سره شریک کړي. نوی نړۍ ته راځي هغې اکثره سترګې او همداسې د غوږو مشکل لري. یو بل د انسانان د سترګو مشکل چې سترګې تکې سرې شي او هغه د خارښ مرض کوي. بل د مال په باره کې کوو یو یکدم مال راغورځي چې حلال یې کړي هغه ځیګر تک توري. نباتات کوو نباتات مخکې 100% او اوس 20% هلته یعنې کموالی یې کړی دی. دغه ټولو برخو کې مشکلات دي. انشاءالله چې په دې لنډو ورځو کې زه همغې اچین ولسوالۍ ته تګ کوم هغلته به یو ولسي خلک به کنفرانس هم ورکړه. د ننګرهار استازي وایي د موربم استعمال له امله نه یوازې چاپیریال ته زیان اوښتی بلکې په سیمه کې پر خلکو منفي اغېزې کړي او له دې چارې هیڅوک انکار نشي کولی. هغوی وایي د زیانونو د ارزونې لپاره باید یو مسلکي پلاوی واستول شي. په منفي اثرات د یو ګاز په حیث باندې چې استعمال شوی یقینا زموږ په منطقه کې لیدل کیږي او دا موضوع قابل د تحقیق ده. دا باید وڅېړل شي. موږ امیدوار یو چې زموږ
حکومت چې په ډیرو مشکلاتو کې همدا اوس هم راګیر د انتخابات نه دي ترسره شوي، همدارنګه د خلکو نمایندګان په دې باندې بحثونه ولري تر څو د دغه یو عمل چې زموږ لوسونه ورسره په عذاب دي په دې باندې بحث ولري او یو نتیجې او فیصلې ته ورسیږي. د ننګرهار ولایت اچین کې د موربام استعمال د زیانونو په اړه تېرونی کابل نیوز تلویزیون مستند راپور خپور کړ، خو د دې موضوع د زیانونو د ارزونې لپاره استول شوي پلاوي ویلي چې خلکو ته زیان نه دی اوښتی. په کابل کې د پاکستان سفارت د ویزو ورکولو بهیر بیرته پیل کړ. په کابل کې د پاکستان سفارت له نږدې 2 میاشتې ځنډ وروسته یو ور بیا افغانانو ته د ویزو ورکولو بهیر پیل کړ، خو د پاکستان سفارت مخې ته یو شمېر ویزا اخیستونکي دلته له موجوده ستونزو شکایت کوي. دوی وایي د پاکستان د ویزې ترلاسه کولو په برخه کې ډیر فساد دی. بلخوا د کابل د اندرا ګاندي روغتون لسګونه ډاکټرانو کاري اعتصاب کړی او له یوې اونۍ راهیسې د ناروغانو درملنه نه کوي. دوی وایي 10 ورځې کېږي چې د مصطفی زمري په نوم د دې روغتون یو ډاکټر برمته شوی، خو امنیتي ادارو د موندلو په برخه کې هیڅ اقدام تر اوسه نه دی کړی. په دې روغتون کې چې هره ورځ له نږدې 10 تر 50 ماشومانو درملنه کېږي، له یوې اونۍ راهیسې ډاکټرانو کاري اعتصاب کړی او د ناروغانو درملنه نه کوي. کابل کې د یو ډاکټر د اختطاف په غبرګون د اندرا ګاندي روغتون د ډاکټرانو اعتراض. د کابل د اندرا ګاندي روغتون ډاکټران وایي چې د دې روغتون د جرا برخې یو تن ډاکټر مصطفی زمري له 13 ورځو راهیسې د خپل کور له مخې اختطاف شوی، خو تر اوسه یې برخلیک نه دی معلوم. دوی وایي امنیتي ادارو تر اوسه یا ډاکټر درک نه دی معلوم کړی. هغه 10 ورځې مخکې تیمني سایسه نادرکه شوی دی، تر اوسه پورې امنیتي ارګانو تر موږ ته هیڅ خبر نه ده کړی او هیڅ همکاري نه ده کړې، او زموږ ټول د جراحت فعال هغه واقعیت چې موږ د ورځې د 10 نه تر 50 پورې نیول د هغې د نظارت تر لاندې هغه ټول ولاړ دي او موږ نشو کولی چې عملیاتونه ونیسو. تا اینکه نیروی امنیتی یک کم بیشتر به فکر آزادی استاد ما شوند و یک اقدام عملی بکنند و دیگه امروز رسما اعتراض ما شروع شده و تا جواب قطعی به دست ما اعتراض خود ادامه میدیم. دغه معترض ډاکټران وایي چې ډاکټر زمري د دې روغتون یوازینی جرا ډاکټر وو چې د نوي زیږیدلو ماشومانو درملنه به کوله، خو له 13 ورځو راهیسې د ماشومانو د جراحي څانګه غیر فعال شوې ده. در شفاخانه صد طفل بسیار یک عملیات‌های کلان اینا اجرا میکنه و امروز در جمع ما نیست و ما شب رو چون در خدمت مردم مریض هستیم و این دکتر ما اختطاف شده و تقریبا یک هفته میشه که تمام عملیات‌ها توقف کرده. اندرا ګاندي د ماشومانو روغتون د ماشومانو د درملنې لپاره په کابل کې یوازینی مهم روغتون بلل کیږي چې هر ورځ لسګونه ماشومان د درملنې په هدف د روغتون ته انتقالیږي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وايي کاپیسا کې د ګډو ځواکونو د عملیاتو له امله 6 ملکي وګړي وژل شوي دي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره وايي د دوی د معلوماتو له مخې 13 اونۍ ځانګړې قطعې د نړیوال ائتلاف هوایي ځواکونو په همکارۍ د مخالفینو د ځپلو په هدف د نجراب ولسوالۍ په ځینو سیمو کې ځمکني او هوایي عملیات کړي چې له امله 6 ملکي وګړي وژل شوي او 4 نور ټپیان دي. یاد کمیسیون له کورنیو بهرنیو ځواکونو په کلکه غوښتنه کړې چې د دارنګ عملیاتو مخه دې ونیسي. تر اوسه افغان او ناټو ځواکونو په دې تړاو څه نه دي ویلي، خو په ملي شورا کې د کاپیسا استازو ویلي ول چې په دې عملیاتو کې 8 ملکي کسان وژل شوي دي. دیني عالمان وایي په افغانستان کې هغه کسان سوله نه غواړي چې کورنۍ بهر کې دي. په کابل کې یو شمېر دیني عالمان وایي سوله د افغانانو جدي اړتیا ده او د دې ملي پروسې پر وړاندې هغه کسان خنډونه جوړوي چې کورنۍ په بهرنیو هیوادونو کې میشت دي. دوی همداراز ټینګار کوي چې سوله پلوي او د سولې مخالف کسان باید سره تفکیک شي. دوی وایي حکومت او وسلوال طالبان د پخپلو کې سره د خبرو لپاره روانه ستونزه حل کړي. کابل کې دیني عالمانو د یوې ناستې په ترسره کولو سره په افغانستان کې د سولې د ټینګښت غوښتنه وکړه. دیني عالمان وایي چې سوله یو مهمه اړتیا ده او د هغو کسانو چې سوله غواړي او هغوی چې د جګړې طرفدار دي باید تفکیک وشي. دیني عالمان همداراز له طالبانو او حکومت غواړي چې یو د بل شرطونو ته غاړه کیږدي او افغانستان کې روانې تحمیلي جګړې ته د پای ټکی کیږدي. د هیواد دیني عالمان وایي چې په افغانستان کې هغوی د سولې مخالفت کوي چې کورنۍ بهرنیو هیوادونو کې دي. صلح هغه څوک نه غواړي چې د فامیل
نه زوی په جنگ کې مړ سوی، نه کور په دې جنگ کې وران سوی، نه دوست او اقارب له لاسه ورکړی، د ده اولادونه په خارج کې تحصیل کوي، د ده اولادونه په خارج کې اوسي. زمانی که ای طالب ای نظام دست به هم بتین، با هم برادر باشیم، دیگه مجالی برای امریکا در اینجا نمیمانه. امریکا را میگیم پای تسبک کو برای از کشور ما. دینی عالمان وایي چې نور د افغانانو د وینې تویېدل زغملی نشي او اړتیا ده چې سرتاسري سوله ټینګه شي. دینی عالمان همداراز د اوربند غوښتنه کوي او وایي چې حکومت او طالبان دې نوره جګړه ودروي او سوله دې وکړي. برای ما قابل تحمل نیست که دیگه یک خون ملت مسلمان افغانستان، خون ملت مسلمان افغانستان دیگه به ناحق ریخته شود. اگر ما هر شرط یکدیگر را قبول کنیم و بپذیریم، امریکای لعین خائن، یهود و نصارا و غلاما و حلقه به گوشایشان در اینجا چی خواد کرد؟ دینی عالمانو د غونډې په پای کې د یوې اعلامیې په صادرولو سره ټینګار وکړ چې دوی به چاته اجازه ورنکړي چې د سولې ملي پروسه د شخصي پروژې او خپلو ګټو په هدف وکاروي. افغان دینی عالمانو د سیمې او نړۍ له هیوادونو چې د افغانستان د سولې په پروسه کې ځان دخیل بولي غوښتنه وکړه د سولې په اړه چې هره پریکړه کیږي باید له افغانانو او دیني علماو سره شریکه کړل شي. امریکایي مشرانو افغانستان کې د ملت جوړونې په اړه هم درواغ ویلي دي. امریکایي ورځپاڼې واشنګټن پوسټ د افغان جګړې په اړه خپرو شوي اسنادو ته په اشارې ویلي د اسنادو ته په کتو په افغانستان کې د ملت جوړونې خبره هم درواغ ده. واشنګټن پوسټ ورځپاڼې څه موده وړاندې ځینې اسناد خپاره کړل چې له مخې جوتیږي امریکایي مشرانو د افغان جګړې په اړه خلکو ته درواغ ویلي دي. سرچینه وایي امریکایي مشرانو په افغانستان کې د میلیاردونو ډالرو لګښت ترڅنګ په زرګونه سرتیري هم د خپلو درواغو لپاره قرباني کړي دي. خو د راپور پر بنسټ وسلوال طالبان لا هم پر نیمایي افغانستان واکمن دي او دا د دې ښکارندویي کوي چې په دې هیواد کې د ملت جوړونې په اړه هم درواغ ویل شوي دي. د کورنۍ خبرونو پر دوام بهرني خبرونه هم تر لږ ځنډ وروسته وړاندې کیږي. بیا هم ښه راغلاست او دا هم څو بهرني خبرونه. ایران د هغو بیړیو او الوتکو د ویشتلو ګواښ وکړ چې له چین او روسیې سره د دوی د ګډو پوځي تمریناتو سیمې ته د نږدې کېدو هڅې کوي. د همغږۍ برخه کې د ایران د لوی درستیز مرستیال امیرالبحر حبیب الله سیاري ادعا کړې یو شمېر هیوادونه د دغو تمریناتو پر وړاندې د خنډ جوړولو هڅې کوي او استخباراتو ته یې په همدې موخه ځینې تحرکات هم پیل کړي دي. د ایران، روسیې او چین د سمندري ځواکونو 4 ورځني پوځي تمرینات د جمعې په ورځ د عمان خلیج کې پیل شول چې سږ کال پکې د تقابل څو پیښې رامنځته شوې دي. د ترکیې بهرنیو چارو وزیر ټینګار کړی چې لیبیا ته د ځواکونو د استولو چارې باید ژر وروستی شي. هغه ګواښ کړی چې د لیبیا جګړه له کنټروله وتونکې او د هیواد د سوریې پر برخلیک اخته کیدونکی ده. د لیبیا د ملي وفاق حکومت چې ملګرو ملتونو په رسمیت پیژندلی د جنرال خلیفه حفتر د ملیشو لخوا پر زیدو له خطر سره مخ دی. ویل کېږي روسیه، مصر، عمان او متحده عربي امارات د حفتر د ملیشو ملاتړ کوي. وروسته خبره ده چې د امریکا متحده ایالاتونو په نیویارک کې یو کس 15 تنه په چړو ټپیان کړي دي. ویل کېږي دا برید د یهودو د یو مذهبي مشر په کور کې د دیني مراسمو پر مهال شوی دی. پولیسو د دوو ټپیانو روغتیایي حالت د اندېښنې وړ بللی او ویلي دي چې شکمن بریدګر یې هم نیولی دی. دا برید داسې مهال شوی چې څېړنې ښیي امریکا کې سږ کال د ډلهییزو وژنو کچه لوړه شوې ده. ارقام ښیي چې په 2019 میلادي کال کې په امریکا متحده ایالاتونو کې 41 مرګونې بریدونه شوي چې 211 کسان پکې وژل شوي دي. له دې سره سم اوسنۍ خبرې ټولګه هم په همدې ځای پای ته رسیږي. له ملتیاو مننه کوم. پاتې وخت نیکمرغه. د خدای په